استاد زوی د پلار د خوښې نه بغیر واده کولی شي؟ د پلار خوښه ضروري نه ده، ښه خبره ده چې زوی د خپل پلار سره مشوره وکړي. صحیح ده، د خپل پلار سره په دې اړه مشوره وکړي، له هغه مشوره ځکه د مشرانو تجربې ښې دي، زیاتې دي که نه، خو ضروري نه ده د پلار خوښه. بعضې ځوانانو بیخي دا فرض ګرځولې چې زه باید حتما د پلار په خوښه واده وکړم. هلته ده چې د پلار په خوښه باندې واده کول دا ضروري نه دي، لازم نه دي، فرض نه دي. صحیح ده، که پلار خفه کېږي بیا څنګه کوي؟ پلار خفه کېږي په دې کې دی ګناهګارېږي نه. صحیح ده، دې کې دی ګناهګارېږي نه. ښه ده چې پلار سره پکې مشوره وکړي او ورسره کښېني، ورته وایي چې پلاره دغه ځای کې زما خوښه ده. پلار ته پکار دي چې دی مخکې له دې نه د لور په اړه باندې تصمیم ونیسي یا د خپل زوی په اړه باندې تصمیم ونیسي. باید دی څه وکړي، د هغوی سره کښېني، مشوره وکړي. صحیح ده، نبي علیه الصلاة والسلام د خپلې لور بیبي سره مشوره وکړه، وایي چې پلانکی تا یادوي، یعنې تا غواړي که نه. نو ګورئ زموږ لپاره په هر څه کې نبي علیه الصلاة والسلام بهترین لارښود ده. داسې ده که نه ده چې هغه سره مشوره کوي، نو ته ولې سخت دریځي کوې پلاره، ولې داسې کوې؟ خیره ته ورشه د خپلې لور ته خو ووایه که نه چې پلانکی راغلی ده او تا غواړي. دې کې هېڅ کوم عیب مشکل نشته. همدارنګه پلار ته پکار دی چې زوی سره مشوره وکړي. داسې ځوانان دي باور وکړه چې سر ټکوي له دغه نه، وایي پلار مې مجبوره کړی یم په دې باندې چې بس دغه به کوې، کوم ځای کې چې زما خوښ وي په همغه ځای باندې به حتما فیصله کوي. متاسفانه په ډېرو ځایونو کې دا والدین دې ته ګوري، وایي دغه ښځه چې زه کور ته راولم د خپل زوی ته یې کوم که نه، دا به زما خدمت کوي که به نه کوي. پلار سره ټول د څه شي سوچي، د دې سوچي چې زما خدمت به کوي. د خپل زوی بیخي سوچ ورسره نه وي چې دا زما د زوی خوښه ده که خوښه یې نه ده. دا غلطه خبره ده که نه، داسې نه دي کول پکار. یا مثلا د خپلې لور ورسره سوچي چې دا هغه چاته چې ورکوم هغه زما انډیوال ده که نه ده، د سره د انډیوالي غم ده. صحیح ده که نه، داسې نه دي کول پکار. هغه ستا انډیوال د کار څوک ده، خو سم انسان ورته وګوره. صحیح ده، او لږ مشوره ورسره وکړه، دا ضروري خبره ده. صحیح ده، نو هغه نه وروسته چې د دوی خوښه راغله بیا فیصله وکړه، په دې کې به خیر وي انشاءالله. ځوان مه مجبوره کوه یا خپله لور مه مجبوره کوه په دې باندې چې حتما به زما د خواهش مطابق ته واده کوې. هغه اکثره وخت بیا د پلار په طبیعت باندې د پلار په خوښه باندې واده وکړي، بیا ټول عمر خفه وي که نه، خوښه یې نه وي. نو دا رقم نه دي کول پکار، دا غلطه خبره ده. چېرته یو ځوان وغواړي چې زه یوه نجلۍ تښتوم او ځان سره بیایم او دې سره نکاح کوم، دا روان؟ دا صحیح طریقه نه ده. تښتول د حل لاره نه ده. تښتول په هیڅ وخت کې هم د حل لاره نه ده. داسې مه کوئ او نه هم تا ته څوک دا اجازه درکوي. دا د دنیا شرمندګي ده. داسې نه ده چې تاسو فقط دواړه سره جوړ یئ او ټول عمر لپاره به بیا خوشحاله ژوند وکړئ. نه، تاسو اجتماع ته ضرورت لرئ. داسې ده که نه ده، دوی په خپله لور یو وخت کې ضرورت لري چې خپل پلار وویني، خپله مور وویني، صله رحمي دې سره مکمله قطع کېږي او دا کبیره ګناه ده. ته په کومو سترګو بیا سبا ته راځي د هغوی سره ګورې؟ د دې معنا دا ده چې مکمل ته د هغوی سره خپل تعلق قطع کړې. دا صحیح کار نه ده. صحیح ده، نو تښتول د حل لاره نه ده. په هېڅ وخت کې هم تښتول مه کوئ، بلکې له الله نه وغواړئ. که یو څوک مثلا د الله نه په رښتیا سره دغه مسلې حل وغواړي، نو هغه په بېله شک او شبهې نه هغه دا خپل هدف ته رسېدی شي. صحیح ده که نه، رسېدی شي په اسانۍ سره. د الله نه راجګ شي، د پیشلمي په وخت کې دعا وغواړئ چې الله ته موږ ته د دې مسلې حل راوباسه. صحیح ده، همدارنګه سړی صدقه ورکړي. داسې ده که نه ده، صدقه ورکړي. صدقه هم انسان ته دا بندې دروازې را خلاصوي. نو هېڅ وخت کې هم تشویش نه دی کول پکار. بلکې پلار دې راضي هم نه شو، مثلا تا ورته ویلې چې دې ځای کې ما ته وکړه، دا نجلۍ راته وکړه که نه، او ستا پلار راضي نه ده په دې باندې، هېڅ خبره نشته. په دې باندې ته نه ګناهګارېږي که پلار خبره دې ونه منله. پلار ته ووایه، پلار تشویق کړه، پلار ته که خپله قناعت نه کوي د بل چا له لارې ورته راسه، د هغه د ملګري له لارې ورته راسه، مور ته دې ووایه، خور ته دې ووایه، په دا مسله حل کړه په ښه طریقه. او که چېرې چا د پلار په خوښه واده کړی او هغه ناراضه وي؟ د پلار په خوښه باندې واده کړی دی، بلکل واقعا بعضې ځوانان دا پوښتنه کوي که نه، خفه وي، وایي چې پلار مې ما ته ښځه کړې ده، اوس زما نه ده خوښه، زه اوس څه وکړم که نه، دا ښځه وایي پرېږدمه. نه، دا غلطه خبره ده، دا صحیح تصمیم نه ده. کوشش وکړه چې دغه ښځې سره جوړ راشي. صحیح ده، د دې ښځې قدرداني وکړه، باور وکړه دا ښځه ستا قدرداني کوي، بیا هېڅ مشکل په دې کې نشته ده. د دې ښځې قدرداني وکړه، عزت یې وکړه، انشاءالله ستاسو ژوند به ښه تېرېږي. او که بیا داسې یو حد ته خبره راورسېده چې بلکل ستا ژوند یې سره نه کېده، بیا داسې مه کوه چې طلاق ورکړي. دا وطن کې هسې ستونزې ډېرې زیاتې دي. طلاق د حل لاره نه ده که نه، طلاق مه ورکوه، بله ښځه وکړه. خو تا سره خو بله د حل لاره هم شته ده که نه. ته باید داسې ونه کړې چې فقط دا یو طرف راونیسې کلک چې نه دا ښځه زه پرېږدم. نه، دا ښځه مه پرېږده، دا ښځه مه پرېږده، دا هم په تا باندې حق لري. صحیح ده، خو داسې چې ستا ژوند نه ورسره دي، خیر بله ښځه وکړه، بله ښځه وکړه، نو انشاءالله ژوند به دې په ښه طریقه روان وي. که ته ناراضه یې هېڅ کومه ستونزه نشته. خو هغه ځوانان چې هغوی کوزده کړې ده د پلار په خوښه او بیا وروسته شکایتونه کوي، دا په هېڅ وخت کې هم قابل دی قبول نه ده.
په اوله کې کوشش وکړه چې پلار پوه کړي چې ګوره کله دې هم ماته ښځه کوله ما خبر کړه صحیح ده بعضې ځوانان دي پلار یې ورته وایي پلان کېږي که درته ښځه کوم دی چوپ په خوله ناست چوپ په خوله ناست بیا پلار هلته ورشي ښځه ورته وکړي نو دی بیا ټول عمر بیا ګیلې کوي دا ښځه خو زما خوښه نه ده دا داسې خو ستا خوښه نه ده اول به دې ویلي وو که نه داسې ده که نه ده اول به دې پلار ته ویلي چې دا زه نه کوم بل ځای کې ماته هغه وکړه کوشش وکړه خو چې ته اول دې خوله دې بنده نیولې ده پلار ته هغه وکړه نو بیا ته په هغه وخت کې ستا عقل سر ته راغی په هغه وخت کې ته وایې چې دا زه نه پرېږدم او دا زه نه غواړم نه د هغې ښځې ژوند خو به ته تباه کړې که نه یو وارې چې ستا په نامه شوه که نه او ته بیا پرېږده خو به د هغې ښځې بېچارګۍ ژوند ته تباه کړي داسې نه دي کول په کار نو یو وارې چې یو خبره یو ځای کې وشوه نو بیا انشاءالله کلک ودرېږه او مخکې لاړ شه الله جل جلاله ټولو ځوانانو ته ښایسته ښځې تقواداره ښځې په نصیب کړي جزاک الله خیر